السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن غواړم چې تاسو ته دا طریقه وښیم چې څنګه کولی سو IDM یا انټرنیټ ډاونلوډ منیجر انلاین کریک کړو. اکثره ورونه یې کریک کړي او همدارنګه یې رجسټر کړي. هغه غلطې کلیانې وي یا غلط کریک وي نو بیا دوی ته یو میسیج راوړي. دلته زه تاسو ته یو تصویر ښیم، داسې میسیج ورته راوړي. ډېری ورونو ته داسې میسیج راوړي چې په غلط کلیانو مو رجسټر کړی دی. نو تاسو یې اصلي سافټویر رانیسئ. نو د دې لپاره به دوستانو زه تاسو ته یوه طریقه وښیم چې بیا په راتلونکي کې هېڅ د داسې مشکل سره مخامخ نه سئ. اکثره IDM یا انټرنیټ ډاونلوډ منیجر چې تر میاشتې تېر سي نو بیا داسې میسیج درته راوړي او راجسټر یې کوي. نو د دې مشکل د حل لپاره نن زه غواړم چې تاسو ته دا طریقه وښیم چې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر څنګه کولی سو چې انلاین کریک کړو. نو ټول نه مخکې به تاسو راسئ د انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اصلي صفحې ته. انټرنیټ ډاونلوډ منیجر یا IDM به را ډاونلوډ کړئ. دا یې لینک دی. اصلي صفحې ته چې کله رالاست 15 MB دی، را ډاونلوډ یې کړئ. ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی نو غواړم چې اوس یې انسټال کړم. نو بیا به ورپسې انسټال کړو. یس د یس څخه وروسته تاسو ته یو بله وینډو راخلاصي. نیکسټ، بیا ورپسې نیکسټ. دا چک مارک د دې لپاره دی چې که تاسو غواړئ په ډیسکټاپ باندې شرکټ وغواړئ چې په ډیسکټاپ چې شرکټ راسي، او که چیرې غواړئ چې د سی ډرایو څخه یو بل ډرایو ته ولېږدوئ هم کولی سئ، یا په سی ډرایو کې په کوم بل ځای کې کښېږدئ. اوس دا یې سی دی. نیکسټ، بیا ورپسې نیکسټ. انسټال یې کړئ. کله چې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر انسټال سو، فینش. ما سره یې مخکې میاشت پوره سوې ده، نو ما ته یې کلیانې راوړلې چې تاسو یې رجسټر کړئ. ګورئ داسې یو میسیج یې راته راکړئ. تاسو دا میسیج ګورئ. دېرش ورځې یې پوره سوي دي د ټریل ورژن. نور یا کریک غواړئ یا رجسټر کلیانې غواړئ. که چیرې اوکې ورپسې ووهئ، تاسو ته به فرست نیم، لاست نیم، ایمیل ادرس او سیریل کلیانې. که چیرې دا تاسو سره در سره یووالی کړي خو صحیح دي، چې اصلي یې در سره وي. خو اکثره چې دا رجسټر کړي تاسو، نو تاسو ته هغه میسیج چې مخکې مې درته وښودی هغه میسیج درته راوړي. نو اوس غواړم چې تاسو ته دا طریقه وښیم چې څنګه کولی سو انلاین یې کریک کړو. رابسئ دې سایډ ته. که دا سایډ وي او که همدا سایډ وي فرق نه لري. په دواړو سایډونو کې د انټرنیټ یا IDM یونیورسل ویب کریک پیدا کولی سئ. که دا سایډ وي فرق نه لري، هر سایډ چې وي، خو په دغو دوو سایډونو کې IDM یونیورسل ویب کریک به را ډاونلوډ کړئ. دا یې ټول مکمل فایل د کریک سره دی. IDM هم پکښې کې دی. دا یوازې کریک دی. که غواړئ چې یوازې کریک را ډاونلوډ کړئ نو همدا ورپسې ووهئ. ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی دا کریک. نو د دې ټولو سایډونو چې ما تاسو ته وښودل، همدا سایډ چې IDM یونیورسل ویب کریک ترلاسه کولی سي، یو همدا سایډ دی چې په دې کې هم IDM یونیورسل ویب کریک ترلاسه کولی سي. نو ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی. رابسو IDM یونیورسل ویب کریک ته چې دا به ایکسټراکټ کړو. نو ایکسټراکټ هیر. کله چې مو ایکسټراکټ کړئ، دوه نور فایلونه یې ورسره راکړه، خو اصلي کریک همدا دی. وروسته به تاسو IDM یونیورسل ویب کریک راخلاص کړئ. کله چې تاسو د IDM کریکوئ په دغه طریقه سره، نو د نیټ سره به مو کمپیوټر وصل وي. بیا کولی سئ چې کریک یې کړئ. د هغه نه وروسته نسئ کولی. تاسو یې خپله وګورئ چې کله ما IDM را ډاونلوډ کړی د اخري ورژن د اصلي سایټ څخه صحیح علامه یې راته راوړې ده. نو کریک یې کولی سو صحیح علامه یې راته راوړې ده. د دې څخه وروسته به تاسو ورپسې کریک ووهئ. تاسو ګورئ چې IDM کریک کېږي. IDM is successfully activated. په بشپړه توګه کریک سو. نور کومې کیلۍ یا کوم بل کریک ته هیڅ ضرورت نشته چې موږ تاسې یې پرې کریک کړو. اوکې. دې سایټ ته اتومات موږ بیایي
د هغه څخه وروسته به دا بند کړئ، رابسو IDM به راخلاص کو. چې کله مو IDM راخلاص کړئ ګوره کریک سو اتومات. نو که چیرې ستاسو سره مخکې له مخکې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر په کمپیوټر کې وي نو د هغه لپاره تاسو مازې صرف اپډیټ یې کړئ. about IDM ته به راسئ. دا ګوره this product is listen to. د دې سایټ له لارې چې ما هغه کریک را ډاونلوډ کړی و د هغه سایټ د طرف څخه زما IDM آنلاین کریک سو. نور زما څخه کومه رجستر کلیانې یا کوم بل کریک نه غواړي. او همدارنګه تاسو کولی سئ که چیرې مخکې له مخکې ستاسو سره په کمپیوټر کې IDM وي نو تاسو کولی سئ چیک فار اپډیټ چې اپډیټ یې هم کړئ. اپډیټ یې کړئ وروسته یې کولی سئ چې کریک کړئ. نو ما تاسو ته داسې لار وښودل چې ستاسو سره په کمپیوټر کې کوم IDM نه وي نو کولی سئ چې د هغه سایټ څخه یې را ډاونلوډ کړئ. نور زموږ داسې IDM آنلاین کریک سو. تاسو ګورئ آنلاین کریک سو، کومه کلی نه غواړي او نه رجستر ته ضرورت شته. د IDM څخه به وځو. نو IDM Universal Web Crack تر ټولو اسانه او ډیره ښه طریقه ده چې موږ تاسو IDM یا انټرنیټ ډاونلوډ منیجر ورباندې کریک کړو او هیڅکله به تاسو ته دا ایرر هم نه راوړي. غلطي داسې میسیج به هیڅکله تاسو ته بیا در نه کړي. اکثره ورونه چې په غلطو کلیانو یا غلطو کریک باندې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر کریک کړي یا یې رجستر کړي نو دا هغه میسیج ورکوي چې تاسو یې پر سکرین وینئ. د دې میسیج څخه به د تل لپاره بېغمه سئ.